د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موږ ډېر ډېرو مهمو خبرونو ته امریکا خپل نظامی مرستو کې ډېروالی راوستی دی. امریکا د راتلونکي کال په بودیجه کې له افغانستان سره د نظامی مرستو کچه لوړه کړې ده. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د بایډن ادارې ټال 215 میلیارډ ډالر دفاعي بودیجې ته وړاندیز کړې ده چې په دې کې د افغانستان لپاره 3.3 میلیارډ ډالر ځانګړي شوي دي. د راپورونو له مخې دغه شمیره د تیر په پرتله 300 میلیونه ډالر ډیروالی ښیي. امریکایي چارواکو ویلي چې بهرني ځواکونه له افغانستان وځي، نو د دې اړتیا ده چې محاربوي تشې د افغانستان ځواکونو د ملاتړ له لارې ډاکې شي. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې له افغانستان سره به د نورو بشري مرستو په برخه کې هم ډیروالی راشي. امریکا تر دې وړاندې هم ویلي و چې له افغانستان سره به پوځي مرستې ډېرې کړي او له افغان ځواکونو به خپل ملاتړ ته ادامه ورکړي. د دوحې بین الافغاني مذاکرات به ډېر ژر بیا ځلې پیل شي. د ملي مسلې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله په یوه ټویټ پیغام کې ویلي چې د افغان حکومت له مذاکراتي پلاوي سره یې کتلي او پر بېلو مهمو مسایلو خبرې شوي دي. د په وینا په دې لیدنه کې د هیواد پر روان وضعیت بحثونه شوي دي او ټینګار شوی چې افغان جګړه باید د خبرو له لارې ختمه کړل شي. د ډاکټر عبدالله په خبره افغان حکومت د دې ملاتړی دی چې روانه جګړه د خبرو له لارې ختمه شي او ټول تمرکز پر مذاکراتو دی. هغه زیاته کړې چې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی به ژر بیرته دوحې ته ستون شي او هلته به په ټپه ولاړ مذاکرات به بیا ځلې پیل کړي. او ولسمشر غني وایي موږ لومړی له پاکستان بیا له طالبانو سره سولې ته اړ یو. ولسمشر غني وایي افغانستان اوس په داسې یو وضعیت کې دی چې لومړی باید له پاکستان او بیا له طالبانو سره سوله وکړي. نوموړي د لوبې بدلون تر عنوان لاندې یو لیکچر کې د خبرو پر مهال ویلي چې افغان حکومت سولې ته ژمن دی، خو د پاکستان په خبرو او عمل کې توپیر دی. د په وینا د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده او که دغه هیواد خپلې خبرې او عمل یو شان نه کړي نو افغان حکومت اړ دی چې لومړی له دوی سره د سولې په لټه کې شي او بیا له طالبانو سره سوله وکړي. هغه ټینګار وکړ چې پاکستان لا هم په سیمه کې د ترهګرو ډلو ملاتړی دی او پر دې واقعیت سترګې نشي پټېدلی. ولسمشر غني همداراز وویل چې طالبان باید له افغان حکومت سره یو ځای شي او ټینګار یې وکړ چې دغه ډله د زور او وسلو له لارې بریا ته نشي رسېدلی او افغان ځواکونه په وروستیو کې په مخامخ جګړو کې دغه ډله په شا تمبولې ده. لیدونکو له ماتیا مننه ښې چارې.